نکاح کوئ نو د هغې خاندان سره کوئ چې هغې بچي ډېر راوړي او محبت پکې ډېري نفرت والا خاندان نه ځان ساته شڼ خاندان نه ځان ساته د داسې خاندان سره ودونه کوئ چې الله ضامن درکړي وحفظه او نوسی حفظه نه مراد خدمتګار هم کیدی شي او دلته تینا مراد نوسی دی او بعضې وایي چې عام خدمتګاران تینا مراد الله دله زامن هم درکړي دي او خدمتګاران هم درکړي او پاک رزق یې درته هم درکړی ورزقکم من الطیبات د طیبات نه مراد هغه خوراکونه دي چې خواږه وي خوندور وي او حلال وي افبالباطل یؤمنون آیا په باطل ایمانو باندې په باطل معبودانو باندې دی ایمان راوړي و بنعمت الله هم یکفرون او نعمت د الله چې هغه اسلام دی هغه نه مني ویعبدون من دون الله الله مثال ذکر کوي چې دی عبادت کوي من دون الله سوا د الله نه ما د هغې څه لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض چې هغه اختیار نه لري د دې دپاره دا معبودان اختیار نه لري د ځان دپاره نه لري نه چې د اسمان نه باران راووري او د ځمکې نه فصل راوخیږي رزقا من السماوات والارض اختیار نه لري د دې دپاره د رزق ورکولو د اسمانونو او د ځمکې نه شیئا د هیڅ شي ولا یستطیعون او نه یې وس رسي او نه یې دا خبره په طاقت کې شته فرمایي والله فضل بعضکم علی بعض الله غوره کړي دي ځینې ستاسو نه علی بعض په ځینو نورو باندې فی الرزق په رزق کې فما الذین پس ندي هغه کسان فضلوا چې غوروارې ورکړلی شوی دي هغې ته د مال ندي دوی براد دي رزقهم ورکوونکي د خپل رزق علامه هغه چاته ملکت ایمانهم چې مالکانی دي خلاصونه د دوی فهم چې پس شي هغوی فیه په دې اختیار کې د دوی سره سواء برابر افبنعمت الله یجحدون آیا پس په نعمت د الله دی انکار کوي والله الله تبارک وتعالی جعل لکم ګرځولی تاسو من انفسکم پیدا کړي دي الله پاک ستاسو دپاره ستاسو د نفسونو نه ازواجن بیبیانې وجعل لکم پیدا کړي دي ستاسو دپاره من ازواجکم د بیبیانو ستاسو نه بنین زامن وحفظتن او نوسی ورزقکم من الطیبات رزق درکړی تاسو ته د پاکو څیزونو نه افبالباطل یؤمنون پس آیا په باطل معبودانو باندې دی ایمان لري وبنعمت الله او د نعمت د الله نه چې دینی اسلام دی هم یکفرون دی انکار کوي ویعبدون من دون الله عبادت کی دی سوا د الله نه ما د هغې څه لا یملک لهم چې طاقت نه لري د دې دپاره رزقا د رزق من السماوات د اسمانونو نه والارض او د ځمکې نه شیئا د هیڅ شیز ولا یستطیعون